که غواړئ شتمن شئ نو دا 10 قوانین باید زده کړئ. اول، که ستا عاید د شتمنو خلکو په څیر نه وي، لګښت دې هم د هغوی په څیر مه کوه. بېځایه مصرف د فقر سبب کیږي. لومړی عاید لوړ کړه، بیا لګښت وکړه. له بېځایه ځان ښودنې نه ځان وساته. دویم، پیسې وساته خو هسې ساتل هیڅ معنی نه لري. سپما ښه ده خو که پرې پانګونه ونه کړې ارزښت به یې له لاسه ورکړي. پیسې دې باید کار درته وکړي، نه چې زیرمه پاتې شي. دریم، په یوه عاید تکیه مه کوه. یوه وظیفه یوه شپه کې له منځه تللی شي. شتمن خلک له څو برخو نه عایداتي سرچینې لري. څلورم، زده کړه چې پیسې ستا لپاره کار وکړي. غریب خلک د پیسو لپاره کار کوي، شتمن خلک پیسې په کار اچوي. پانګونه او تجارت د مالی ازادۍ کلیانې دي. پنځم، داسې پور مه اخله چې تا بېوزله کړي. پور دې باید شتمني جوړه کړي، نه چې تا تباه کړي. د موټرو، رخصتیو یا لوکسو شیانو لپاره پور اخیستل تا غریب ساتي. شپږم، ستا چاپیریال ستا مالداري ټاکي. له هغو خلکو سره اوسه چې هدفونه لري. شتمن خلک د فرصتونو خبرې کوي، نه د خلکو غیبت. اووم، په پیسو پسې مه ګرځه، په ارزښت پسې وګرځه. پیسې په ارزښت پسې راځي. هر څومره چې خلکو ته حل لارې پیدا کړي هغومره به عاید لري. اتم، زر پانګونه پیل کړه او دوام ورکړه. که نن پیل وکړې سبا شتمن کېدلی شي. نهم، د خرڅلاو هنر زده کړه. خرڅلاو زده کړه تر څو عاید دې محدود نه وي. لسم، پر حکومت تکیه مه کوه. حکومتي مرستې تل پاتې نه وي. شتمن خلک خپله مالی امنیت جوړوي.